څو ورځې مخکې هغه یوه نجلۍ وه د سوات، هغه دا خبره وکړله چې یاره د نکاح څه ضرورت دی، پر نکاح فارم باندې د دستخط کولو څه ضرورت دی؟ ته چې د چا سره ژوند تېروې په داسې انداز یې تېر کړه لکه دوه شریکان، صحیح سلو پارټنرشپ چې بولي، د دې دونو ډېرو خبرو څه ضرورت دی؟ یعنې دا د یهودو نصاراو د انجیوز والا مقصد د مسلمانانو د زنانو دپاره دغه دی، لکه په دې کې چې څنګه اولاد نه دی معلوم چې قسم نشي ورباندې کولی چې دا د چا، مور معلومه پلار نامعلوم. په حیوانانو کې دغه شی شته، مور معلومه پلار نامعلوم. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې چې پلار هم معلوم دی، ادی هم معلومه ده، او دا الله فرمایي، دا د الله رسول. صحیح سلو اوس د حیوانانو ژوند پر ما او تا مسلط کوي، د انبیاو ژوند. عیسی علیه السلام وعده نه و کړی چې الله رب العزت اسمانو ته پورته کوي، بیا چې کله د قیامت ته نږدې شپې راورسېږي دی به د اسمانه راشوه کېږي، بیا به مځکې له راځي، واده به کوي، بچان به پیدا کېږي. صحیح سلو موسی علیه السلام واده کړی و، بچان یې درلودو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلومه خبره ده، داود علیه السلام معلومه خبره ده. نو لہذا پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو که چیرې د یوې زنانې سره ژوند تېروئ، د نکاح د لارې تېر کوئ، دا سنت هم دی، عبادت هم دی، او دا فطرت هم دی، عقل سلیم چې دی هغه هم دغه دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک دا غواړي چې زه د سلیمان علیه السلام، زه د داود علیه السلام، زه د ابراهیم علیه السلام پر دین ووسیږم، د الله رسول فرمایي تاسو حلال نکاح وي چې دی هغه کوئ. صحیح سو حلال نکاح. او بیا عجبه خبره دا د عزیزانو په دې نکاح کې الله رب العزت څومره برکت چې دی هغه یې ښه دی. یو مثال به درکړم، که یو سړی را ولاړ سو بل چا ته ویلی چې ستا د خور بیادبي د معافي چادر یا پړونی ما ته راښکاره که یا یې راکه، ستا د لور یا ستا د خور چوټه بیادبي معافي یا سینډل راښکاره که یا یې ما ته راکه، یا ستا د لور یا ستا د خور بیادبي د ډېره معافي قمیص ما ته راښکاره که یا یې ما ته راکه. نو ستا څه فکر دی؟ څو بدۍ به سره وشي، څو مړي به پر دې خبره چې دی هغه سره وشي، څونه لوی لوی پریشانۍ چې دی هغه به جوړې شي. دغه خبره دا وه، لیکن الله رب العزت یو داسې ترتیب و طریقه ما او تعالی راواستوله، یو سړی پریدي سړي ته وایي چې دا ستا لور و ما ته راکه، یو سړی پریدي سړي ته وایي دا ستا خور و ما ته راکه، هېڅ بده خبره نه ده. ولې؟ دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاره ده. مومن په دې لاره راضي دی، مومن په دې لاره خوشحاله دی، لیکن هغه د یهودو نصاراو د کافرانو لاره ده، هغه بیا د بدۍ و، د جګړو و، د قتلو و، د نه ختمېدو پریشانۍ لارې دي. صحیح سلو. نو لہذا د الله رسول فرمایي النکاح من سنه، نکاح دا زما سنت دی. په بل حدیث کې فمن رغب عن سنه، چې څوک زما د سنتو څخه مخ اړوي فلیس مني، هغه سره زموږ تعلق بیا نشته. صحیح سو روایاتو کې راځي. عزیزان دا نکاح نه ده، نکاح دومره انتیکه تعلق دی چې داسې تعلق نه د اولاد د بابا و ادې سره راتللی سي، نه د ورورو د خور راتللی سي، نه د ورورو د ورور راتللی سي. صحیح سلو اچھا داسې تعلق نشي راتللی لکه د کور والا او د خاوند تعلق، هغه د حلال نکاح د لارې. صحیح سو. په یو جنګ کې پیغمبر علیه السلام څه کافران چې دي هغه ونیول، چې ونیول بیا په هغو کې څه زنانې هم ولې. په هغه زنانو کې یوه ډېره پلارداره زنانه وه، په رنګ هم ډېره ښایسته وله، د غټ سردار لور هم وله، او د غټ ملک کوروالا هم وله. دا هم په جنګ کې چې د هغه نیول سوې وه. نو بیا چې کله دغه
مطلب منځ راواخله دغه رقم غلامان تقسیمېدل. دغه زنانه بیبي صفیه نومېدله. دا دحیې کلبي رضی الله تعالی عنه په ټولو صحابو کې الله ډېر حسن دته ورکړی و. جبرائیل امین علیه السلام چې به راتلی د دحیې کلبي په صورت کې به راتلی، دومره ښایسته ځوان و. دغه زنانه و هغه تر ورسېده په تقسیم کې. هغه چې وکتل چې دونه غټ سردار د دونه غټ سردار لور کوروالا قرار پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله دغه زما په حصه کې چې کومه زنانه راغلې ده ډېره ماته پلارداره ښځه ښکاري او د ډېر غټ خاندان سره هم تعلق لري، دا مې کشکې تا ته در کړی وای. الله رسول وفرمایل صحیح ده ستا خوښ دی. دغه زنانې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه جنګ په ورځ نکاح چې دغه وتړله، چې نکاح یې وتړله دا یهودیه و. یهودیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماښام چې کله سره یو ځای شو دې زنانې دغه سترګه چې دغه شنه وه، لکه څوک جنګ وکړي چا څوک په سوک وهلی په لاس یې وهلی. پیغمبر صاحب پوښتنه ځینې وکړه دا سترګه دې ولې داسې؟ دې ورته ویلې یا رسول الله ما څو ورځې مخکې خوب لیدی، خوب مې دا لیدی چې د اسمانه سپوږمۍ رایله سوه زما په لمن کې ونښته. بیا زما دغه خوب چې دی هغه ما خپل خاوند ته ووایي، هغه مې یهودي و. ما چې خاوند ته دا خوب ووایي ده زه پر دا مخ وولم ول اوس بیا د عربو سردار غواړي، اوس بیا د عربو سردار غواړي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي څنګه سو خوب؟ ول یا رسول الله خوب رښتیا سو، خوب رښتیا سو. اوس دا د ملک لور وه، د سردار کوروالا وه، صحیح سلو غټ خاندان. بیبي صفیه فرمایي ما پر روی زمین د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نفرت کېدی، چې کله زما نکاح ورسره وسوله بیا پر روی زمین و ماته محبوب ترین چې دی هغه محمد رسول الله سو حلال نکاح راغله. صحیح سو تعلق ته ګوره. ماښام چې شپه تېروي په خیمه کې پیغمبر علیه السلام مبارک دی او کوروالا ورسره ده. ابو ایوب چې دی رضی الله تعالی انصاري هغه د باندې ولاړو پیرایه کوله. سار پیغمبر سم پوښتنه ځینې وکړه خیر خو به یې؟ ولې یا رسول الله دا د غټ سردار لور وه او د غټ سړي کوروالا و، بیا هغه په جنګ کې دواړه مړه سو، پلار یې مړ سو خاوند یې مړ سولو. ولا سینې چې تا ته تاوان ورسوي زه په دې وجه ولاړم چې ما پیره کوله. خیر سهار چې بیا کله قافله چې د هغه مطلب روانېږي کوچ کوي نو اوس په دا ناوې ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوروالا سوله. نو اوس قافله چې کله روانېږي نو هغه خیمې میمې سره مطلب برابرې سولې، هغه یې ونړولې، هغه یې بیا سره کت کړلې، په روښان مشانو سره کښېښولې. دا ناوې ده بیبي صفیه، هېڅوک نور د ګوري د پیغمبر علیه السلام کوروالا ده. اوس دا وښه چې ده هغه چوکه ده دا ورختلی نیسي، صحیح دا ورختلی نیسي. سیرت حلبیه مولوي صاحب فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کښېنستی، دا یوه پښه یې پر مځکه کښېښوله، دا یوه ګوډه یې ودروله دا پښه، بیا یې ودې ته ویلې پر دا ځای باندې پښه کښېږده لکه جنا، بیا به پر دې وښه باندې ته کښېني. بیبي صفیه هم راولاړه سوله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر زنګانه باندې پر ګوډه باندې پښه کښېښوله، بیا هغه وښه چې ده هغه ور وختله. اوس دغه ګوډه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نه ده میلاو سوې، دغه ګوډه جناب نبی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هم نه ده میلاو سوې، دغه ګوډه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هم نه ده میلاو سوې. دا د حلال نکاح بعد د محمد رسول الله او کوروالا ته میلاو شو. پرون نکاح سوله، سهار بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ناست دی، ګوډه یې جګه درولې ده چې پر دا ځای پښه کښېږده. دې ته د حلال نکاح تعلق وایي. څومره انتیکه تعلق دی، لیکن د هغه باوجود انسانان د نکاح څخه بد وړي، د نکاح څخه